هذا كرني سؤال والو يورو سؤال كري وإذا أنبياء أو در رسولانو تعداد سمرة إشماري سمرة قرأ قرآن كي الله رب العزت دا خبر ذكر كري دا أول خبدي زنبو كي الله هر أمتا رسول رجل خبدي زنبو وإن من أمة إلا خلا فيها نبي سورة فاتر كالله ويدي سمت نري تيرشي ما وتا يرور كون كي نہیں دیکھا جو ما خبر دا یاد کی چې د بعضو پیغمبرانو انبیاء نمونه الله قرآن کې رسل ذکر کړی لکه آدم ادریس نوح هود صالح ابراهیم لوط اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ایوب شعیب موسی هارون یونس داود سلیمان الیاس الیسع زکریا یحیی عیسی علیهم السلام ذو الكفل ده الله ذكر كري ده باست أو سورة النساء كاللاوي پیغمبرت ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك بعض رسولان تذكر الله پیغمبرت ما تا تکړی دا او بعضو نه ذکر معنی چې ډیر پیغمبران دي چې منګي نبی جنو منګته نمونه الله نه ذکر کړو په دې کې د الله حکمت خو دې شمار څومره وټول دي العلماء اختلاف بعض علماء ویلي دا ټول چې دینو یو لاک سلیری سره دوی په دې باندې حدیثونه پیش کوي او ټول سره د کمزوري او کدا صحیح وي بیا کومه مسله واضحه لکه روایت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ابن حبان راوړی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم تاسو یا رسول الله کم الانبیاء څومره ويراتيوي 120,000 يولاك سليريزا يموتي يا رسول الله كم الرسل من ذلك فليك رسولان سمرة أنبياء دول يولاك سليريزا رسولان بكسول رسول هذا نوي شريعة راولي كتاب تنازل الشريع ويراتيوي 313 جما غفيرا ودوك إدريس وديارلس أغا رسولان اللي جماعته بيبيع طبعا يا رسول الله ولا نيسوب توجه آدم عليه السلام ودي رواية مطابق أنبياء طول سودي يولد سليل رسول الله بقي سودي دريس وديار لس ودا رواية سندن انتهائي كمزوري تبقى سند كي وراوي رازي إبراهيم بن هشام الغسالي بعض علماء محدثين دروب جن يريد دروب جنسا ذكر السند ده انتهائي كمزور لقنا انتهائي كأيرويت كي سراجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي الله رب العزت التزر أنبياء عليه التزر بايك سلور زر الله بني إسرائيل ترى لي ده وسلور زر عام وخلق ترى لي وده رواية سند انتهائي كمزور هذه بسند كي وراوي رازي موسى بن عبيدة وغا ده محدثين وقلت لك كمزور یو بل روایت کې دې سره دی امام احمد راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې وی چې انی خاتم 1000 نبی زه اخرنی نبی یم د زرو انبیاء دغه زر ذکر شي او اکثر یا داګین لک ډیر نو زګوره یو سندونه کمزوري بل دی روایتونه په ټکراو دي کدا صحیح سند سره ثابت وي بلی کې ودا ټکراو دي لکه یو کې راځي چې یو لاک سلیری زر او 314 کې رسولان دې بل کې دي چې اته زر سلور زر د بني اسرائیل او انبیاء دي سلور زر عام خلق دي دې بل کې زر یا سره پاسه زر راغلي دا ټکراوري دي کې راغلي تضاد چې دي کې راغلي باندې د صحیح سند سره نه حساب او خلاصه د خبرې هغه دا چې الله اعلم الله تبتدا چې شمار د انبیاء او د رسولانو سره ځکه دې آیت کې ما تاسو ویل چې الله پیغمبر ته وایي چې هغه انبیا دي بعض چې ما ته نه دي بیان کړي ډېر انبیا مونږ ته پته نشته د بعضو ته پته د ډېرو مونږ ته پته نشته نو الله اعلم دغه شمار الله ته معلوم دی او خو زمونږ لپاره اهم دا ده چې زمونږ په دغه ټولو باندې ایمان دی چې دا الله طرف نه لګلې شي انبیا او رسولان باقي چې کوم سوالات پاتې شي دا بر روان نشي استفریدو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد